وی میړنی وي چې نامه ورکې پیدا کا ګني دلته ټول راغلي دي بې نومه چې کومو خلکو داسې کارونه کړي دي چې هغه واقعي د یاد ساتلو قابل دي نو مونږ وایو چې هغې مونږ د هغې د وفات نه پس یاد کړو نو نن چې مونږ کوم شخصیت خوښ کړی دی هغه ډاکټر عبدالمتین صاحب دی ډاکټر عبدالمتین صاحب د نوم باره کې ما د خپل پلار نه اورېدلي وو زما پلار به وی چې زه په اووم جومات کې وم نو زه د پراوینشل ډیبیټ دپاره سلیکټ شوی وم او په خیبر یونین هال کې یا په راوسکیپل هال کې په اسلامیه کالج کې هغه ډیبیټ و او هغه تقریرونه چې مونږ وکړل نو د هغې نه پس مونږ وی د خیبر یونین د پریزیډنټ ملمانه وو هغه زمانه کې خیبر یونین چې دی نو د ایشیا د ټولو نه لوی سټوډنټ یونین وی مونږه د خیبر یونین د پریزیډنټ لاج چې و نو هغه په عثماني هاسټل کې و وی مونږ چې هلته لاړو نو پریزیډنټ چې و نو هغه ډاکټر عبدالمتین صاحب و نو زما والد صاحب به په خندا خندا کې وي چې ما په لومبي ځل باندې په ډوډۍ کې پیرني ولیده د دې نه مخکې ما پیرني نه ولیدلې نو ما وی چېره دا به خورو څنګه او دا به ډوډۍ سره خورو او که نه وروستو به یې خورو زما پلار یاد ساتی چې دغه وخت کې په اووم جومات دا به 1950 پوچ یاد 49 دغه زمانه به وه د پاکستان 2 کاله شوي وو بیا مې سوچ وکړو چې صبر به وکړم او د خلکو ته به ګورم نو چې دی یې بیا څنګه خوري نو هغسې به زه وخورم نو دا ډومبی تعارف و چې د ډاکټر متین صاحب ما سره د خپل والد صاحب په ترو شو د هغې نه پس لکه بله واسطه زما او د ډاکټر متین صاحب د ملاقات او یا د پیژنګلو نه وه په 2004 کې چې زه د انګلینډ نه واپس رالم پېښور یونیورسټۍ ته نو په دغه زمانه کې به ما د سوشیو اکنامک ډیولپمنټ دپاره ایونټس کولو اکیډیمیا انډسټري لینکیجز باندې به مې سیمینارز کولو په میټیریلز باندې به مې کانفرنسونه کولو نو په سوشیو اکنامک ډیولپمنټ باندې به چې ما کوم سپیکر راغوښتو نو هغه به ډاکټر متین صاحب و ډاکټر متین صاحب ډېر بلنټ سپیکر و ډېر د نالج والا سړی و د هېڅ چا مخ به یې نه کوو ریښا به یې وي او دغه کوالټیز و چې هغه ما ته نور نږدې کوو متین صاحب به زه چې هر ځای کې به د هغه سپیچ و نو هغه به زه انوایټ کولم او ورسره به یې دا وي چې زه به تا انوایټ کوم خو ته خپل ټایم ته ګوره چې اوزګار یې راځه او که اوزګار نه نو زه خفه کېږم نه چې ګنې ما دعوت درکړی دی او ته به خامخا راځي د دغې په ترو باندې بیا ورو زه خبرېدم چې متین صاحب MA اکنامکس کړی او د اسوټا کلي و او د ملک درجمیل زوی و د اسوټا کلي او که موقع میلاو شوه نو موږ به یې قبر ته هم ورښکاره شو او هغه به هم د ویډیو کې شامل و متین صاحب به ما ته وی ما ورته ویم تاسو چې سپیچ کوئ نو تاسو ډېر کارېدلي یې او هغه خلکو باندې یو پرشر غوندې وي او هېڅوک خوځي راخوځي نه وي هسې نه ما ته دا غوسه وکړي نو هغه به ډېر وخندل ما ته به یې وی زما ډېر زړه کېږي چې زه سپیچ کوم چې زه موسکی وي خو زما غاښونه ډېر بدرنګ دي نو زه چې موسکی کېږم نو زه وایم چې هسې نه غاښونه مې ښکاره شي نو ما ورته وایم غاښونه دې ولې بدرنګ دي وی زما پلار ډېر مالدار و ډېر بلا جایداد و خو هغه به خوږو خوړلو ته مونږ نه پرېښودو نو وی چې زه کله لیکچرر شوم خپله تنخوا مې شروع شوه نو ډوډۍ به مې بیا نه خوړه مرسۍ به مې خوړې وی هغې راله غاښونه خراب کړو نو دا به یې ټوکې کولې متین صاحب اسلامیه کالج کې لیکچررشپ نه خپل روزګار شروع کو او ډېر بهترین استاد یادېدو بیا تر دې پورې خبره ورسېده چې اکنامکس ډپارټمنټ ته لاړو اکنامکس ډپارټمنټ چیرمین پاتې شو بیا په اګریکلچر ډیولپمنټ بینک چې د پاکستان و هغې کې ډایرکټر شو جمیل نشتر ډایرکټر جنرال او د هغې سره ډایرکټر و بیا متین صاحب اقوام متحده ته لاړو او د تھرډ ورلډ کنټریز چې کوم اکانومیک فورم و د هغې پریزیډنټ هم پاتې شو د هغې نه پس په ترکي کې اکنامکس اټیچي شو چیف اکانومیست زموږ د صوبې پاتې شو او د KP د همدرد چې د KP کوم چپټر و د حکیم سعید د هغې سپیکر پاتې و او ډېره زمانه او د پاکستان بیت المال چې کوم د پراوینس چیر
چیرمن د اسلامي کالج پرنسپل پاتې شو او اخیری ریګولر سرویس د پیښور یونیورسيټي د وایس چانسلر په توګه باندې کړو. د وایس چانسلر په توګه باندې چې دغه کومه کارنامې دي هر میدان کې هغه ډېر پاکباز انسانو، سیده ساده انسانو، ډیپلوماټیک سکلز او دغه شیزونه هغه نه ورتلل چې سبه پړو هغه به پخلو. خلکو ډېر کوشش کړو چې هغه دغه لهجه ډیپلوماټیک کی، دغه اټیچیوډ ډیپلوماټیک کی، هغه ډیپلوماټیک کېدونه او ډېر سټیټ فارورډ انسانو. هغه پیښور یونیورسيټي ته چراغي نو په هغه کال باندې د لا په امتحان کې ډېر زیات نقل شو نو هغه ولګېدو او د لا کالج ټولې ډیګري یې کینسل کړې. په هغې باندې ډېر لوی احتجاجونه وشو او ما ته چې څنګه کیسه کوله وی زه ګورنر راوغوښتم او وی راته وی چې دا ډېره غټه فیصله ده او دا واپس واخله. نو وی ما ورته وی چې سپین کاغذ او پن راله راوړی. وی په هغې څه کوي؟ وی ما ورته وی چې زه استعفا ولیکم نو دا فیصله به تاسو واپس کړئ او په بل چا باندې بیا دا مسله حل کړئ. وی نه، ته وی د بلې کمرې ته لاړ شه، موږ خپلو کې سلا کوو. د وزیر اعلی او گورنر او آی جي پولیس وی خپلو کې سلا وکړه وی چې واپس زه رالم. نو وی راته وی چې تا ډېره زبردسته فیصله کړې ده او موږ دې ملګري یو، خو ته به یو مهرباني وکړې د دې خپلې فیصلې توثیق به ته د سنډیکیټ نه وکړې. وی ما ورته وی چې جی ما کړې ده یو ځل. وی راته وی چې نه دا فیصله همه ده، د دې به دوباره توثیق کړې، سیکنډ ټایم به اپروول اخلي. وی چې ما وی چې دا په ورځ راله اپروول را کړې ده نو بس سیکنډ ټایم براله مې اپروول راکړي. وی ما د سنډیکیټ میټینګ راوغوښتو او وی چې دفتر ته رالم نو رجسټرار صاحب را پسې راغی. وی هغه راته وی چې د یونیورسيټي ایڈمنسټریشن بلاک نه ټول امپلایز او سټوډنټان تاو دي او د الوداع متین الوداع پلی کارډ ځینې ولې دي. وی ما ورته وی چې دا ولې؟ وی راته وی چې متین صاحب چې دی هغه شکست مني نه، په اصولو کمپرومایز کوي نه او د سنډیکیټ ټول ممبران شوي دي او ستا اگینسټ به فیصله کیږي او ته به احتجاجاً استعفا ورکې او دا به ستا نن اخري ورځ وي. ما ورته وی چې رجسټرار صاحب په دې قانون کې څه شته نه چې د یو حق فیصلې مرسته وکړی شو. وی هغه وی چې یاره ما ته خو څه نه ښکاري، خو یو جمله پکې شته چې سنډیکیټ د خپلې فیصلې ریویو چې ده نو 12 منثس کې که 2 ایئرس کې نشي کولی. وی ما ورته وی چې دا دې د کار خبره وکړه. وی د سنډیکیټ ممبران چې راغلي وي هغوی به وي ایجنډه راوالی. وی ما مو وی چې رجسټرار صاحب وی بل کس به پکې اواز وکړي چې ایجنډه راوالی. وی ما مو ورته وی چې رجسټرار صاحب دله د هغه وی ورته مې وی چې رجسټرار صاحب هغه جمله ورته ووایه چې سنډیکیټ خپل ډیسیژن ودین ایئر اور 2 ایئر نشي ریویو کولی او وی ټول مې رخصت کړه او زماغه فیصله چې وه هغه برقرار پاتې شوه او د هغې نه پس چې دی په پیښور یونیورسيټي کې امتحانونه انټرنل شو او د نقل خاتمه وشوه او دا د متین صاحب کریډټ خلک ګڼي. د هغې په وفات باندې چې پیښور یونیورسيټي کې کم ریفرنس کېدو نو هغه ټولو خلکو پکې صفت کو چې د متین صاحب خلاف یې د هغه د لرې کولو په جلوسونو کې کرتا درتا و. د متین صاحب باره کې هم دغه خلکو ووایي چې دلته یو فنډ و چې هغه به بدماشانو سټوډنټانو ته ورکو چې یو سټوډنټ به په یونیورسيټي کې بد انتظامي پیلاوله نو هغه پیسې به ولا ورکړي او ګاډي به ولا ورکړي، ته چکر ولګوه، هوټل کې ډوډۍ وخوراو. دا یو رشوت او بدماشانو له. وی ډاکټر متین صاحب چې راغی وی د هغې نه د غریبانو سټوډنټانو فنډ جوړ کو او وی چې زه بدماشان نه منم. د وایس چانسلر نه لر شوی پسو د اسلامي کالج ډایمنډ جوبلی و او هغه زمانه کې چې کوم وزیر اعلی او د پیپل پارټي و هغه وی چې بېنظیر بوټو برازي او ډایمنډ جوبلی کې با چیف ګیسټ و بېنظیر بوټو. ډاکټر متین صاحب ماته وی چې ما ورته وی چې غلام اسحاق خان پریزیډنټ هم دی او د اسلامي کالج کې ډېر لوی مقام لري، دلته سرویس کړی دی، دلته سټوډنټ پاتې دی او هغه برازي. وی هغه چې نه بېنظیر بوټو برازي. وی ما ورته وی چې نه غلام اسحاق خان برازي. او هغه وخت کې د اسلامي کالج کې کوئی ایجوکیشن نو. وی ما ورته وی چې دا د هلکانو اداره ده جینۍ ورته مه راولئ. خو هغه په هغې باندې زدي او زما د ټرمینیشن آرډر یې وکړو او په هغې باندې زما سروس چې دی اختتام ته ورسېد. وی د هغې نه پس ګلستان جنجوه ګورنر شو او 3-4 ځله یې راته ووایي چې یاره که ته څه غواړئ چې زه وکړم. وی ما ورته وی چې نه بس نوکري خلک یو ځل کوي او ما کړې
ده او دیټس انف دا غي نه پس سرکاري نوکری پرې خو ده او بیا به د حکیم سعید په ټرست کې او د نورو ادارو کې چې کوم د خیر ښېګړې کارونه به کول او یو خبره به ماته بیا کوله وی خلک چې پنشنی شي نو دا غي زکات ختم شي او زما چې هر ورځ تیریږي نو زکات مې زیاتیږي هغه به ډیر زیات زکاتونه او خیراتونه ورکول چې کوم یونیک خبره ډاکټر متین صاحب کې واغه دا و چې وی پلار به کلماله په سکول کې پاکټ منی راکوله وی پاګه کې به ما زکات استو نو دا هغه مشومتوب نه پد کې د هانسټي او د اخلاص د کوالټیزو هغه کیسو ته نظم چې د دې د برکته یا د دې په سپورټ څومره خلک تعلیم یافته شوی دی خو داسې خلک چې هغه ډیرو د نېشنل لیول عہدو ته رسیدلی او هغه د متین صاحب په سپورټ باندې تعلیم طرف ته مایل شو او مخکې تعلیم هم په دغه لارو باندې کړو ډاکټر متین صاحب ډیر هغه د اوپینین سره یو چرته په زور باندې او یا د چا د وجه خپل اوپینین نو بدل کړي د ټولو نه بهترینه کوالټي و چې موږ ته زده کړه کړې ده هغه د یو ځلې یو ایونټو د 2007-8 دغه زمانہ کې په طالبانایزیشن او په انتها پسندۍ باندې او په دې باندې پښتون ډیر بدنام شو نو رحیم الله یوسفزی صاحب غالبا د اسد کیسر پکې مو د زموږ سابقه سپیکر صاحب داسې سید خان آی جی پکې او د ټولو د پښتون داسې ایمیج ورکاو چې پښتانه طالبان نه دي ډاکټر متین صاحب پکې سپیچ لرو غوښتو نو هغه تاسو ټولو غپو لگاو او ما د محمد صلی الله علیه وسلم نه پس که سوچ سړی لیدلې مولا محمد عمر دی او د هغه ټول ایونت چې دی نو هغه صفر کو او د طالبانو به کچ صفاتو کو چې په افغانستان کې مثالی امن راوستو او دې سره د هیڅ کار نشته طالبان د افغانستان عوام دي او د هغه چې څخه ده په خپل وطن کې باغی هغه سي کوي او اکثریت خوخي که اکثریت نه خوخولې د هغه بچریم په افغانستان کې دومره غټ طاقتونو لا شکستونه نه ورکول او حکومت به نه جوړاو خو دې مطلب دا دی او هغه د هغه 96 چې کوم حکومت د طالبانو دا غي خبره کوله چې مولا عمر کې کوالټي شته دغه سي هغه د امریکا چې کوم کونسلیټ او هغه بم راغوښتو او هغه بم کوشش کو چې را دې س پازیټیو خبره دا غي په حق کې وکي او هغه خپل خبره چره نه بد د کوالټي ډاکټر متین صاحب هر واقعي چې دا چې ماته را یادېږي نو د نرتوب او د بلنټنس چې کوم د غریشا ویلا او بربند وینا دا ابه کولا یو ځلې د سیول سوسایټي یو ایونټ په اسلام آباد کې جرنل حمید ګل او داغه زوی چې عبد الله ګل او داغه عبد الحمید ګل بیبي چې وا اپ کې مو جرنل اسلم بیگ پکې مو د سوات چې کوم مشرو هغه پکې مو ډیر درانه خلک او ډاکټر فاروق دی دا ټول پکې او متین صاحب ډیر زبردست تقریر الته وکړو نو چې کله د جرنل حمید ګل زوی ورپسې راغی ورته وی بابا ته خو ډیر بوډای او استاد دومره आवाज دی او دومره زور دی د سپیچو چې ته الک وینو څنګه وی نو ډیر په بلخ یو خاندل ورته وی چې کله زه لکوما نو زما مخکې به حمید ګل خبرې نه کولې وې دا اوس بوډای منو تم خبرې کوي یو ټوکې ورسره وکړه نو ډیر د مزاح اندازو د متین صاحب او ډیر خوش طبیعت سړی و خو چې چا نه پیژندو نو هغې ته یو غوسناک او یو تریخ سړی ښکارېدو اکثرو مشرانو به وی چې د متین صاحب سره لاس میلاو کې نو لاس یې داسې پاستی چې ستا به یقین نه راځي چې دا د متین صاحب لاس نو متین صاحب د نرتوب استازو د بهادرۍ استازو همیشه صافګو کلک ولاړو او ما به کله د فزیکس په واقع دغه کې سیمینارونو کې او کانفرنسونو کې په میا مجید صاحب د خبرو اترو د پارم راغوښتو ځکه چې میا مجید صاحب هم یو بادر او نر سړی په پېښور یونیورسټۍ کې پاتې شو او ډاکټر متین صاحب سره نږدې پاتې و نو په دې وجه به هغه سره یې مینه وه او په دې وجه به ما راغوښتو د اگر چې متین صاحب چې دی نو چې کله پریزیډنټ و د خیبر یونین نو ده ته به پښتونستانۍ وي خو چې بیا ما څومره کتلی و نو د ده جماعت اسلامي سره مینه وه د ده تحریک انصاف سره یو ځایوالی پاتې شوی سموده خو فل پلیج پولیټکس کې دی چېرته برخه نه واغست سپورټ به یې ورکوو ټیکنیکل سپورټ به یې ورکوو ایډوایس به یې ورکوو اگر چې عمران خان به ورله ځای ته ته راته ما ته به یې وی خو فل فلیج پولیټیکل اکټیویټیز نو پاتې شوي دا ډاکټر متین صاحب
دلته اخري ارامګاه ده او زموږ یقین دی چې د هغه غوندې دیانتدار اخلاصي نر او بادر د تعلیم د محکمې مشر به په هغه جان کې به روح خوشحالی او تقه به یې څنګه چې دلته و دا د ډاکټر عبدالمتین صاحب قبر دی او دا د هغې اخري ارامګاه ده دی په کال 2019 کې وفات شو او ډیره مختصره بیماری وه تقریبا 2-3 ورځې وی ما حرام نه دی کړي نو په ما به ولې بیماری راځي وی ما زیاتې نه دی کړی نو بیا به سوچونه کولو چېرې دا شوګر ماته ولې شو نو بیا یې ورځ ماته وویل چې زه به د ډوډۍ له لړم او د تعلیم یافتو خلکو به د ډوډۍ په خوراک کې کومه بدتمیزي کوله نو ما به هغه منځ ته تلل بېعزتي ګڼله نو په دې وجه به هغه سویټ ډش چې دی نو یا به یوازې پروت و نو ما به یو پلیټ سویټ ډش وخورو نو زه وایم چې کیدای شي دا زیاتې چیني ما خوړلي او دا شوګر په ما د دغې وجې راغلي کنی ما په ژوند کې حرام نه دي کړي او د سکول د زمانې نه په پاکټ منی کې به هم د زکات ایستو نو داسې پاک سړی چې دی نو واقعي چې هغه جان کې به بېحده خوشحاله او بېحده آرام کړي خدای دې روح خوشحاله ساتي په هغه جهان کې او خدای پاک دې دغسې بهادران په دې خطه کې نور پیدا کړي چې د پښتنو ننګ او ناموس او مقام نور په بره بوځي آمین ثم آمین وی مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نشان وي تل تر تله خوښه نوم ښایي ښاغلي